اشرف غني لخوا ډیر زبردست خبر ټولو افغانانو ته ولسمشر غني عاجل امر او هدایت وکړ. ولسمشر غني په خپل واده ولاړ د خو غني ډیرو لویو ستونزو او بلاو سره راګیر شوی ده. نه یې پرېږدي چې وطن ته کار وکړي. په وړو مسایلو کې راګیر کړی ده. ملګرو راځئ چې دا ښه خبره څه ده او غني څه امر وکړ دلته یې په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. حکومت وایي د یوې میاشتې په لړ کې به 40,000 کسانو ته د کاري زمینه برابره کړي. د حکومت استقراري کمیټې په خپله تازه غونډه کې ویلي چې د یوې میاشتې په ترڅ کې به 40,000 کسانو ته د کار او شغل اسانتیاوې برابرې کړي. په دغه غونډه کې ولسمشر محمد اشرف غني د ملي انکشاف له ادارې غوښتي دي چې د ولس د بېوزلۍ او فقر په نظر کې نیولو سره دې ژر تر ژره 40,000 د کار او روزګار بستونه رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر لویو ښارونو کې د ګرځبندیز په ترڅ کې هم د ګڼ شمېر بېوزلو او بېروزګاره هېوادوالو غوغا راپورته شوه چې ولس له ګډو ستونزو سره مخ دی. حکومت په همدې اضطراري غونډه کې د بېځایه شوو او بېوزلو سره د غنمو پر ویش او مرستو هم خبر کړی دی. تېره ورځ د بخښنې نړیوال سازمان په خپل یو بیان کې په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو لوریو غږ وکړ چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او له کورونا ځپلو سره مرستې ته راودانګي. دوی همداراز په خپل بیان کې پر نړیوالو مرستندویه سازمانونو غږ کړی و چې د اړتیا پر مهال د افغانستان له بېځایه شویو او کورونا ځپلو کورنیو سره خپلې لومړنۍ بشري مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یو پلوه کورونا د هیواد بېلابېلو ولایتونو او سیمې ته ورسېد او ترڅنګ یې نور آفتونه لکه سیلابونه د بارانونو له امله د هیواد په ګوټ ګوټ کې د بېکورونو بېځایه کېدل او دغه راز د طالبو اورپکو لخوا د جګړې دوام د حکومت او عامو خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. اوس مهال حکومت له څو بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګرېوان دی چې له طالبانو سره جګړه، له کورونا وایرس سره مبارزه، له پخواني اجرایي رئیس سره د واک پر سر رامنځته شوي سیاسي خلا د یادونې وړ دی. حکومت په دې هڅه کې دی چې د کورونا پر وړاندې خپله مبارزه ګړندۍ کړي او په همدې لړ کې په هرات کې د کورونا پر وړاندې د مبارزې لپاره یو سل بستریز روغتون باندې چټک کار پیل کړی دی او تمه ده په نږدې راتلونکو ورځو کې چارې بشپړې شي. د کابل او هرات په ګډون د یو شمېر لویو ښارونو اوسیدونکو په کورونو کې قرنطین شوي دي. د ملي انکشاف ادارې مشر عبدالرحمن عطاش وایي چې په یوه اونۍ کې به د 40,000 کسانو د کاري زمینې برابرولو پروسه پیل شي. په دې غونډه کې د کابل او هرات ترمنځ هوایي پروازونه هم وځنډول شول چې موخه یې د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوی ده. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.